تازه خبر: بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په فضا کې طالبان یې اندېښمن کړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې ګزمې کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ له ټلونیوز سره په خبرو کې پر دې مسلې نیوکه وکړه او ویل چې دغه الوتکې تر ډیره د کندهار او نیمروز ولایتونو پر فضا الوتنې کوي. نوموړي د کوم هیواد له نوم اخیستو پرته زیاته کړه چې دغه الوتکې د ځینې نږدې هیوادونو له فضا الوتنې کوي او یا هم تیریږي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پر هوایي حریم د امریکایي بې پیلوټه الوتکو الوتنې کومه نوې خبره نه ده. تر دې وړاندې هم طالب چارواکو دا خبره کړې وه او 2023 کال په اوړي کې د القاعدې د مشر ایمان الله ظواهري په کابل کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې وژل شو. 7 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي وو چې یوازې امریکایي بې پیلوټه الوتکې نه بلکې د نورو هیوادونو الوتکې هم پر افغانستان الوتنې کوي. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیر کال په اسد میاشت کې له العربیه شبکې سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې په افغانستان په ټکو یې له پاکستانه الوتنې کوي، خو د پاکستان حکومت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پر افغانستان د امریکایي بې پیلوټه الوتکو الوتنې ښیي چې د افغانستان وضعیت لا هم تر ډیره حده امریکا په واک کې دی. د سیاسي کارپوهانو له ډلې ذاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل دا حضور په دې معنا دی چې افغانستان کې وضعیت لا هم تر ډیره د امریکا تر کنټرول لاندې دی. کوم بدلون راځي یا په افغانستان کې یو فرد یا ډله وغواړي چې د امریکا د ارادې خلاف اقدام وکړي، امریکا لرې نه ده او په ټول قوت سره دلته شتون لري. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي داعش ډله په افغانستان، پاکستان، ایران او روسیې کې د پراخ فعالیتونه لري او دا مسله د امریکا په ګډون د ځینو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. د پوځي کارپوهانو له ډلې محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې لکه افغانستان، پاکستان، ایران او منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ودې ټول اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې د دغو هوایي، فضایي او استخباراتي حرکتونو او مخالفینو او موافقو هیوادونو د بېلابېلو خوځښتونو لامل ګرځي چې هر یو یې په خپل استقامت کې هڅه کوي. د پوځي چارو یو بل کارپوه او د پخواني جمهوري نظام یو جنرال محمد رادمیش ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو د خپل ځپلو لپاره د دوحې د هوکړې له مخې اقدام نه دی کړی. دا په دې معنا ده چې طالبانو د دوحې د هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او یا د یادې هوکړې له مخې امریکایي نظامیان له فضا څخه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو کړنې څاري. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې